السلام علیکم. د افغانستان اسلامي جمهوریت او وزارت داخلې نه بالخصوص د لوړپوړو چارواکو نه زه وکیل محمدین زدران ډیرداد قامت د ولسونو په استازیتوب نن خاص او مختصره څو خبرې وړاندې کوم. اول دا چې ډیرداد قامت احمدشاه بابا مینې ولس ډیر تنګ راغلی د امنیت په حساب باندې جنایي پیښې، غلا، قتل، نامعلومه قتل، نشهیي مواد، دا خو د حد نه سرکو په سر باندې براله اندازې ته ټول ولس په شاهد د څه رسېدلي. که دولت له ولس همکاري غواړي او د ولس ځان ته نږدېوالی غواړي، ولس هغه دولت سره باور کوي او همکاري کوي چې په دولت باوري. که غل ورکړي، جنایتکار ورکړي، هغه په عمل د جزا ورسوي. په دې کې دولت صفر ته رسېدل، د خلکو اعتبار او اعتماد په دولت باندې ختم شوی ده. او یو امر د اوضې ته دا اختار ورکول به نه وي ښه ما په ګمان باندې چې که چیرې موټرسایکل سورو ترور وکړه کور ته دې لاړ شي، چې 240 مملکتو په کومک باندې په تیارو، ټانګونو، په اردو، په هر څه باندې یو ریاست جمهوری دی او کابل امنیت نشي نیولی، نو یو امر د اوضې به د یو احمدشاه بابا یا د یو هغه خپل منطقي امنیت څنګه په یو څو پولیسو په یو څو خوار توپک ونیسي، هغه هم په داسې صورت کې چې پولیسو لاس تړلی، حتی دا ورته ویل کېږي چې په مجرم ډز مه کوه او مجرم ډز کولی شي. نو خواهش مې دا ده چې ولس تنګ راغلی، تنګ آمد او به جنګ آمد. نور هیله دا ده چې ولس د حکومت سره هغه وخت همکاري غواړي او همکاري ورنه غواړي چې ولس او دولت سره همکار اوسېږي، چې عقلا دولت هم د ولس ته باور ترلاسه کړي. نو خواهش کوم چې په دې هغه کې جدي توجه وکړي او د جنایتونو مخه ونیسئ. چې لوړپوړي چارواکي که دا هغه نه شي کوی، په والله بالله قسم کوم چې ما ته د 50 نفرو سره هر جې امنیت وښیي، دا په کول نه ټیکری الواني په سر ومه په بوتپاتو کې ځان جګومه الواني ټیکري سره چې زه هغه جې امنیت را نه ولم یا سر کې ونه خورم. نو هغه چارواکي دي نور که سر ساتي او جب ډکوي په کور کینی، مسؤلیت دې نه اخلي په غاړه باندې، د خلکو وینه دې نه تویوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.